السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ په تورخم کې موجود یو د نصیر خیریه بنسټ ټیم دلته په تورخم کې موجود ده. د اولو ورځو نه له کومو ورځو نه چې پاکستان نه د افغان مهاجرینو راوستل جبري راوستل شروع شوي دي، موږ دلته موجود یو. موږ د مهاجرینو لپاره ګرم خواړه برابرو، اوبه، ګرم خواړه او جوس. دا دوی ته موږ هغو ستړو مهاجرینو ته کوم چې راغلي انتظارونه یې کړي دي هغو ته موږ دا تیاروو. انشاءالله تعالی موږ به د مهاجرینو لپاره دلته د نصیر خیریه بنسټ له طرفه به دوی لپاره 50 کورونه په نظر کې نیول شوي دي چې د دغو مهاجرو لپاره یې موږ دلته جوړ کړو، تعمیر یې کړو. ورته همدغه شان موږ د دوی په نظر کې لرو د کالیو، د کمپلو او د نورو توکو، اړینو توکو د ویش اراده مو هم سره انشاءالله تعالی په نږدې ورځو کې به دوی باندې تقسیم کړو. موږ سره چې چا په دې کې مرسته کړې، الله تعالی د دنیا او آخرت ورته ښایسته کړي.